خی څنګه یې خی څنګه یې خی ټول ورځ ځان وخي ټوله ورځ ټوله شپه ځان وخي زه ورته ناست یم کله وله لاس تړه کله وله خپې تړه په خپو ځان مې دا پړستن مې پیچولي زه ګاونډیانو نه اوبه راوړم خپل کور کې د اوبو سیسټم نشته د ګټې وټې څوک نشته نه هېڅوک هم نشته زامن مې نشته بس دوه لوریانې مې واده دي او بس دا درې بچي معذوران زه خپلو خلکو ته مې وویلې پیران میرانو ته مې ته لږې اوبه ولګوې مې ته یې ډوم نه لګولې لکه داسې اوس شدید د اوبو ضرورت هم دلته تاسو موټر پکار دی مې ته اوس د اوبو هم ضرورت دی مې سره اوس د اوبو هم پکار دی دغه هم پکار دی خو نشته مې سره بس زه بار منډه کوم دې له راشم دا وړه جینۍ ده دا خور وپیه چې زه اوبو له لاړ شم دا خور وپیه بس دغه غواړم چې بس دې له ښه دوایي او ښه جامې خوراکي جاړي راته او زه ډېره عاجزه او فقیره یم ډېره خفه شم په دې خپل ژوند ډېره ستومانه شم زه خپل ژوند سره څه وکړم خدای پاکه دا ډېره عاجزه پیدا کړې مو چې دا بچي مې ښه ونه هم بخوه که نه په دې وړم کله ډاکټر له بوځم د ګاډي مې وس نه کېږي بس کله زه بوځم د دوی پلار څه کار کوي د دوی پلار بس بوډاري کار یې او کله نه هغه نه چې کولی هغه خو بوډاري عزیزم هغه خو بس دي ختم کړي دي دوی څلور بچي مې یو مړ شو دا درې راته نه څنګه یې خی خی څنګه یې که دې وس وي د کعبې د جوړولو د بې وسه انسان سره جوړ کا کعبه ده. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. قدرمندو عادیخان هم تاسو ګورئ سباون ټي وي. دا وخت حاضر یم تاغبۍ پیر آباد کې ستاسو مخکته نه ملاقات یو داسې کورنۍ سره کوم چې ډېر په غربت زندګي تېروي. په دغې کورنۍ کې یو درې ماشومان یو درې ګلالي چې معذوره دي ورځو به د هغوی د مورجان سره به په دغې والا خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره اوسئ. دغې کورنۍ نه دغه ماشومان تاسو ولیدل دغه مخکې کلیپونه تاسو ولیدل دې سره به یو څو خبرې کوو. السلام علیکم مورجانې. وعلیکم السلام. مورجانې څنګه یې خیر خیریت دی. راته ووایه دا درې ماشومان معذوره دي دا درې ماشومان معذوره دي پټ کې ناست دي دا وړه جینۍ ځان وخي د شپې د ورځ ځان وخي زه ورته ناسته یم او تکلیف دې راته ډېر ځان وخي ماشومه ده جاړي او زه بس څه وکړم یوازې کڅه یم بس زه دې له خپله دغه کوم منډه تړله ده بس دې کې سم نه کېږي زه ډېره بې وسه یم. د دوی سمبالغ دیک پال څنګه ډېر ګران نه دي ولې نه دي بس کله یو له منډه کوم کله دې بل له منډه کوم دا جینۍ ده دا ډېر ځان وخي او دې ته ډېر تکلیف دی او بس ډېره خفه یم دې ډېر ځان وخي او بس دې ته زندګي ته تېرېږي ډېره سخته خفه یم او الله مې راباندې خپل فضل ورکړي ګران کار دا بچي او زما اسره نشته بغیر د دې نه دا واړې دی ناست او ځان وخي زه ډېره دې ته خفه یم او کله سي او کله نه کله دوایي نه او کله پې نه او دوی خو غواړي دوی خو نه پوهېږي په دوی علاج کېږي د دوی علاج بس چې کله وله پورې بوتل له وړم کله ډاکټر له بوځم د ګاډي مې وس نه کېږي بس کله زه بوځم. د دوی پلار څه کار کوي د دوی پلار بس بوډاري کار یې او کله نه هغه نه چې کولی هغه خو بوډاري عزیزم هغه خو بس دي ختم کړي دي دوی څلور بچي مې یو مړ شو دا درې راته نه د ګټې وټې څوک نشته نه هېڅوک هم نشته زامن مې نشته بس دوه لوریانې مې واده دي او بس دا درې بچي معذوران دا کور دا پردي دي دا پردي دي د کرایې دي دا د کرایې دي څومره کرایې ده 2000 روپۍ میاشت رانه غواړي او کله بل داخلېږي او کله نه داخلېږي خفه چې ویم چې ګوره دوی څنګه خپلې جامې او پیزارونه چولوي ما ته ماشومان بچي مې کټ کې ناست نه ډوډۍ شته او نه ښه شته بس د الله نه بس غواړو نو ډېره سخته ده خدای ته اسانه ده
خدای ته اسانه ده ډېره سخته ده خدای دې راباندې خپل رحم وکړي او خدای دې مهربانه شي راباندې دې ځای ته خلک هم راتلو مطلب ډېرې غټې غټې بنګلې ډېر غټ کورونه مطلب ټول جلدي څه امداد د سره کوي نه هغوی موږ سره پوچې امداد هم نه کوي یو هېڅ هم نه وایي چورګه دا دي کلي کې دا معذوران دي ورشو په دې مړه اوسېږو دا ماشوم د څو کالو ده دا را 13 کالو ده او دا ماشوم دا 12 کالو ده او دا لکه دا 15 کالو دي 15 کالو دی دا د مشرې دی دا مشر زوی دی د دوی دا مطلب متیاز یو دغه مغنده خو ډیر سخت وړي شي ته هم کمزوري دا بس زوین زما کله راته ربو تکلیف کله زی کله وین زما کله د گاونډیانو نو پر اورم خپل کور کوم د اوبو سیستم نشته دلته گاونډیانو پر لار چې مر اورم خپل خلکو ته مې وې دی وو پیران میران ته مې ته لګي اوبو لګاوي مې ته ډوم نه لګاولې دا کدا او شدید د اوبو ضرورت ملته تاسو موټر پکار دی مې ته اوس د اوبو ضرورت مې سره اوس د اوبو هم پکار دی دغه هم پکار دی خو نشته مې سره بس بار منډه کم دی لراجم دا وړه جنې دا خور وقیا چې زو په لار چې دا خور وقیا دا وخی دا غټه را پاتې دا وړه جنې وقیا دا خو ستړلی یو صدارا چې دی وقیا دا خو بس ټول مطلب دی نه خو غم خادم چې تللی نه شي خپل خپل شومات ای چرته هم نه شومات بس دی بچو ته نه خو سو کینی خو ما نه کوي خپل خپلوان سره مدد کوي کنه بس چې وځي کیږي کیو کو نه کیږي ځان خپل بچی راته ویناس کیه زمونږ په شپه باندې وخت دا کتون کو ګوري څه غوښتنه ته څه غواړي ودی را سره اندار کو زماره بچی د قشان ناس دي مسجد سره د الله ډیر خو کیه دي دوايي غواړي هر څه غواړي دوی تاسو د موبایل نمبر ورکو بل نمبر ورکړي مال په یادونه راځي په درموند د دوی د موبایل نمبر ورکوم او د الله د رضا د لپاره د کورنۍ سره ودرېږي دغه ماشومان تاسو ولیدل چې معذوران دي دغه مور ته څومره تکلیف دی بل چې په د کور کې د اوبو سیستم هم نشته د بل کور نه اوبه راوړي او دغه ماشومان اتل له سوکالو دا تاسو مطلب خغر غټواړي دي خو دوی سره ودرېږي بیا دغه کلی ته بیا دغه تغبیر ولته هم زما د خواست چې د خلکو سره د مرسته وکړي د دوی اډرس هم زه ورکوم دوی نمبر په زوم ورکوم او ډیر خلک هم داسې اکثر مونږ ته وي تاسو اکثر مونږ کمنټونو کې تاسو په ډامانو په څیر په ټرانو په څیر چې ته کار کوي چې د غریب आवाज وکړي نن ما د غریب आवाज وکړي غریب ګونو راغلی ما زه به تاسو زور وګورم تاسو ایمان به وګورم چې تاسو کو څومره ایمان چې د خلکو سره ودرېږي د الله د رضا لپاره بس دا غواړم چې بس دی له خدای یو خو جامې کو دا خوراکي جاړي راته کله ناکله سه خپش چې د خپل بچی داسې ویني او سه بل کې سره شي دا جون ولې نه خپکیږم شپه چې ورځ ولې نه خپکیږم هغه انسان چې خپل بچو نه خپکیږي ډېر تکلیف وتا بس ډېر تکلیف راځي بس ځان مو بس جاړي لاس پرانس دي دا بس کله منډو کله بار منډو کله دي ته کې الله دې رحم ان شاء الله دمګه سه پښتانو چې تاسو لازمي داد کوي ان شاء الله ټیک شو صحیح ده بس قدرمن د ماشومان د تاسو نه چې دا ګورزان وخی دغه بل دغه وته وګوري بل دسه ککه څنګه یې خای څنګه یې څنګه یې خای نشي خبرې کوله دا ځان وخی وګوري دا ټول د ځان وخی ټول ورځ ټول شپه ځان وخی زه وته ناست یم کله ولا لاس تړه کله ولا خپې تړه په خپل ځان مې دا پلستون مې پیچولي زه وایم چې دا ځان نه وخي هغه ځان وخي هغه نه پوهېږي بس مور خی څنګه یې هی ترمندو یو وارې بیا تاسو ته دغه ویډیو په د خپل شپه باندې غدمه د الله د رضا لپاره د کورنۍ سره ودرېږي دا معذور دی او هغه معذور دی دا ماشوم به کله ځان وخي تاسو کتې شي دغه یو مور ده چې هغه هم کمزور ده بوډۍ شوې ده او د ګټې وټې څوک هم نشته دا کور د کرې دی 2000 روپۍ کرې دی کور ده خو زه کیمرامین صاحب یو منټ راشه زه دغه مسلمان ته دین تاسو کوي غواړي دا څنګه ته مسلمانانو چې دی باندې دروازو ته وګوره په دروازې نشته د دې 2000 روپۍ کرې غواړي راشه صاحب له بلا وګوره په دې باندې دروازه نشته دا د کچن دی په دې دروازه نشته دوی ته دا پرده تړلې ده دې ته هم 2000 روپۍ کرې غواړي نو زه هم چې را کله ما دغه وخت تاسو د کور مالک مکان ترسي مهرباني وکړي چې د تاسو کور خاصم دلته دوی ساتي دا کاري وته ماپ کې داسې بیل دی دغه مته مطلب دی دغه کې نو ډېر ګرانه ده ګزار ډېر ګرانه خو یو واري بیا تاسو ته وایم چې د الله د رضا لپاره د کورنۍ سره ودرېږئ مرستیال جوړ شي ډېره مننه اوس به درنه د وخت خاد او بل سي د الله په امان